الحمد لله رب العالمين من السماوات ومن الأرض ومن ما شئت من شيء بعد، والصلاة والسلام على محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، د خلفای راشدینو د سیرت 19 برخه. په تیره برخه کې مو د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه د خلافت فتوحات بیانول چې د روم او د رومیانو په شارو کې کم کم فتوحات سوي ول. څو د هغه فتوحاتو بیان مو د فحل او د نورو ځایو تر فتح کېدلو پورې را رسولی و. د دمشق تر فتح کولو وروسته ابو عبیده رضی الله تعالی عنه د هغه فحل و طرف ته حرکت وکوی چې هلته رومیان او د هغو لشکرې سره یوځای سوي وي. بیا هم خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه د مقدمې قمندان دی. خالد رضی الله تعالی عنه د شپې فحل ته ورسېدی، مګر رومیان په دغه شپه کې پر راووتل او جنګ یې ورسره شروع کړ. ابو عبیده رضی الله تعالی عنه هم د خپل لشکر سره راورسېدی. ویې لیدل چې د رومیانو او د مسلمانانو د لشکرو په مابینځ کې لوی جنګ شروع دی. څنګه چې په فحل کې ډیر شمیر رومیان سره یوځای سوي ول، نو دغه شپه جنګ وسو او سبا ورځ هم ټوله ورځ جنګ دوام درلودی. حتی په سبا شپه کې هم ټوله شپه جنګ جاري و. بیا نو رومیانو په داسې ډول سره شکست وخوړی چې رومیان د خپلو هغو خندقو چې دوی جوړ کړي ول او د مسلمانانو په مابینځ کې محاصره سول. یوې خواته یې خندقونه ول او بلې خواته یې مسلمانان ول، او په رومیانو کې ډیر زیات خلک ووژل سول. څو رومیان وتیښتې ته مجبوره سول او بد شکست یې وخوړی. څنګه چې د رومیانو مرکزي لشکرو هغه چې په دمشق او په فحل کې ول، دې دواړو لشکرو شکست وخوړی او د دوی مرکزي منطقې فتح سوې. نو نور ځایونه چې کله به دا اوازې واورېدې، په خپله خوښه به په صلح باندې تسلیمېدل. د بیسان خلکو چې دا بیسان په فلسطین کې یو ښار دی، شرحبیل ابن حسنه رضی الله تعالی عنه ته حال ولېږئ چې موږ تسلیم یو. شرحبیل رضی الله تعالی عنه هم صلح ورسره تسلیم که. دا شرحبیل رضی الله تعالی عنه هغه څوک دی چې د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د طرفه د لشکره سره و دغه منطقې ته رالیږل سوی و. نو د بیسان خلکو د ده څخه صلح وغوښتله او ده رضی الله تعالی عنه هم صلح ورسره وکوله. د طبرې خلکو هم د مسلمانانو سره صلح وکوله. پس د دغه جنګو ابو عبیده رضی الله تعالی عنه د حمص پر طرف باندې حرکت وکوی. د حمص په لار کې پر بعلبک ښار باندې ورلی او له بعلبک هم په جنګ باندې فتح کوي. د بعلبک د فتح خبر و حمص ته ورسېدی او د حمص خلک په قلاو ننوتل. مسلمانانو حمص محاصره کوي. د حمص خلکو هرقل باچا ته حال ولېږئ چې موږ ته کومک راولېږه. هرقل چې د روم باچا دی، هغه وویل تاسې ورته ټینګ سئ، کومک در رهیدی. د حمص خلکو ډیره موده صبر او انتظار وکړي، مګر د هرقل د طرفه کومک نه راورسېدی. نو د حمص خلکو هم د مسلمانانو څخه صلح وغوښتله. ابو عبیده رضی الله تعالی عنه هم صلح ورسره وکوله. او عباده ابن صامت رضی الله تعالی عنه د حمص والی وټاکی. ابو عبیده رضی الله تعالی عنه د حمات پر طرف باندې رهي سو. د هغه ځای خلکو هم صلح ځینې وغوښتله او ابو عبیده رضی الله تعالی عنه د هغو سره هم صلح وکوله. او بیا د شیزر او معرا خلکو هم صلح وکوله. ابو عبیده رضی الله تعالی عنه د لازقیه منطقې ته روان سو. د لازقیه ښار په شام کې د بحر متوسط پر غاړه واقع دی. د هغه ځای خلکو جنګ وکوي او مسلمانانو په زور فتح کوي. او مسلمانانو په دغه ځای کې مسجد جوړ کړي چې دغه مسجد د هغه لومړنیو مساجدو څخه دی چې د مسلمانانو دپاره په شام کې جوړ سوی دی. د دغو ځایو تر فتح کولو وروسته ابو عبیده رضی الله تعالی عنه خالد ابن ولید و قنسرین ښار ته ولېږئ. هلته رومیان موجود ول او هغو جنګ شروع کړي، مګر مسلمانانو پس له ډیر شدیده جنګ شکست ورکړي. رومیانو چې دا حال ولیدی، نو داسې بد شکست یې وخوړی چې رومیان سره د خپل امیره ټول ووژل سول. نو د هغه ځای نصارا عربو عذرونه شروع کړل چې دغه جنګ زموږ په خوښه او په رأی سره نه و، بلکې موږ صلح غوښته. خالد رضی الله تعالی عنه هم دغه د دوی عذرونه قبول کړل او نصارا عرب یې پرېښول.
خو کله چې دوی ښار ته ولاړل په قلاو ننوتل او قلاوې یې په ځانو پسې بندې کړې. خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه محاصره کړل او حال یې ور ولېږئ والله که تاسې لوړ په اوریځ کې یاست الله به موږ در پورته کړي یا به تاسې راکښته کړي راڅخه تللی نه سئ. هغو چې د مسلمانانو دغه قصد او عزم ولیدی چې نه مو پرېږدي محاصره به تر همیشه همیشه دلې وي او راګرځولي به یو. نو یا صلح ورسره وکوله. د قنسرین د عربو څخه یو نفر د خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه څخه پوښتنه وکوله ولیا خالد آیا دا حقیقت دی چې ستاسې رب جل جلاله د اسمانه څخه یوه توره رانازله کړې ده او ستاسې نبي صلی الله علیه وسلم ته یې ورکړې وه او هغه بیا دغه توره تا ته درکړې ده او ته د هغه اسمان په توره باندې زموږ سره جنګ کوې؟ دا یو حقیقت لري او په دې سبب تا ته سیف الله المسلول ویل کیږي. تاسې وګورئ د رومیانو بیره دغې اندازې ته رسېدلې ده چې دغه خبرې په خپله جوړولې او نشرولې. خالد رضی الله تعالی عنه وویل یا بلکې زه هغه وخت رسول صلی الله علیه وسلم سیف الله المسلول وبللم چې په مؤته کې مې د کفارو سره جنګ وکوئ او کله چې په هغه جنګ کې هغه 3 نفره قمندانان شهیدان شول او بیا ما بیرغ واخیستی. رسول صلی الله علیه وسلم وفرمایل اوس سیف من سیوف الله یو توره د الله د تورو څخه چې الله جل جلاله پر کفارو مسلط کړی دی هغه بیرغ واخیستی. نو کم نوم چې د موته په جنګ کې د رسول صلی الله علیه وسلم د طرفه ورکړل سوی و اوس خلک د هغه نامه څخه بیرېدل او په خپل مابینځ کې به یې سره ویل چې د ده سره د الله توره ورسره ده. مګر خالد رضی الله تعالی عنه حقیقت ورته ووایي که نه خلک یې په دغه خبره سره بیرولی سوی چې هو زما سره الهي توره ده سم شورئ او کفار په وژنه. خو ده دغه کار نه وکوئ ځکه مسلمانان باید چې همیشه حق او حقیقت او رښتیا ووایي. پس له هغه چې خالد رضی الله تعالی عنه قنسرین ښار فتح کوي ویلیدل چې قنسرین ډیرې لوی او مضبوطې قلاوې لري او هرقل هم قنسرین ته نږدې دی. نو یې د ځان سره فکر وکوئ او ویې ویل که چیرې هرقل دلته راسي او دغه ځای بیرته راڅخه ونیسي نو بیا د هرقل د ساتنې دپاره دلته محکمې کلاوې شته چې دغه کار د مسلمانانو دپاره خطر بلل کیږي. نو په صلح کې یې د قنسرین پر خلکو باندې دا شرط هم کښېښوی چې د قنسرین قلاوې به نړول کیږي او هغو هم پر دغه شرط باندې موافقه ورسره وکوله او قبول یې کوي. نو خود د قنسرین ټولې قلاوې ونړول سوې. تاسې ته معلومه ده چې د هرقل په باچۍ کې اردن، سوریه، فلسطین، لبنان، مصر، ترکیه، شمالي افریقا او نیمه اروپا دا ټول داخل دي. دغه ټول مملکتونه د هرقل تر لاس لاندې ول چې پایتخت یې قسطنطنیه و. دغه ملکونه د هرقل باچهي او امپراتوري وه. اوس خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه او هغه د لشکر مقدمه چې دی قمندان و دغه رنګه په هرقل پسې دي لکه په فارس کې چې مسلمانان په یزدجرد پسې ول. دغه خبر هرقل ته ورسېدی چې خالد رضی الله تعالی عنه په ما پسې دی او غواړي چې ما ووژني. نو خود هرقل تښتي پر شا ځي هر ښار ته چې دی ولاړ شي خالد رضی الله تعالی عنه بیا هم په پسې دی. هرقل چې په هر ښار کې واړوي خالد رضی الله تعالی عنه د هغه ښار په مخ کې هغه بل ښار فتح کړي عینا لکه د یزدجرد د کسرا سره چې کومه معامله کېدله. ابو عبیده رضی الله تعالی عنه چې د مسلمانانو د لشکرو عمومي قمندان دی د خالد رضی الله تعالی عنه په دغو فتوحاتو او په پرمختګ باندې نه دی خبر. خالد رضی الله تعالی عنه ته موقع په لاس ورغلی وه دونه وخت نه لري او نه وخت ضایع کوي چې دی ولاړ شي او د خپل قمندان سره مشوره وکړي. هرقل پر شا ځي او خالد په پسې دی ښار پس له ښاره فتح کوي ښار پس له ښاره فتح کوي تر څو چې هرقل ټول شام پرېښوی او قسطنطنیه ته چې د روم پایتخت او اوس استنبول ورته ویل کیږي هغه ته ځان ورسوی. خالد رضی الله تعالی عنه پاته شام ټول فتح کوي او هرقل وتښتېدی. دغه د خالد رضی الله تعالی عنه د فتوحاتو خبر و ابو عبیده رضی الله تعالی عنه ته ورسېدی. هغه هم په خوشحاله سو ځکه ډیر ځایونه بې له دې څخه چې مسلمانانو ته مرګ ژوبله ورسیږي مسلمانانو فتح کړي دي او دغه خبر و حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ته ورسېدی. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه وویل امر خالد نفسه یعنی خالد په خپل ځان امیر جوړ کړی دی.
دی په طبیعت کې امیر او قمندان دی، که څه هم د قمندانۍ څخه معزوله سوی دی، خو دی قمنداني نه پرېږدي. په خالد رضی الله تعالی عنه کې د قمنداني غیر عادي قدرت موجود دی. او حضرت عمر رضی الله تعالی عنه نور هم پسې وویل یرحم الله ابا بکر کان اعلم برجال مني، یعنی الله دې پر ابوبکر باندې ورحمیږي، تر ما ډیر په خلکو پوهېدی. خالد غوندې سړی ولې او څنګه معزوله کیږي؟ دی یوازې د لشکر په مقدمه کې د روم باچا هرقل د لشکرو سره شړي او د منطقې څخه یې باسي. دا د خالد ابن ولید سیف الله المسلول جنگي قدرت او عظمت و. د اجنادین فتح کېدل، دغه ذکر سوي فتوحات ټول د شام په شمالي طرف کې ول، خو بیا هم نور شام په هغو کې ځینې داسې ځایونه پاته ول چې تر اوسه نه ول فتح سوي. نو عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنه چې د اردن او د فلسطین والي و، د لشکره سره د اجنادین و طرف ته رهیس و چې د هلته د رومیانو د قواو قمندان د لشکره سره موجود و چې هغه قمندان یې ارتبون و او د روم د ډیرو هوښیاریانو او د نابغه خلکو څخه و. مګر عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنه و ارتبون ته په جنگ کې شکست ورکوي، سره د دې چې ارتبون ډیر ذکي، چالاکه او چمبازه سړی و. بیا هم د عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنه څخه شکست وخوړی او قدس ته دی وتښتېدی. دلته به د عمرو بن العاص او د ارتبون د زراکت او د ذکاوت د قصو څخه یوه کوچنۍ قصه بیان کړل سي. عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنه غوښتل چې په اجنادین کې د ارتبون د لشکر معلومات وکړي، د هغو شمیر، قوت، اسلحه او استعدادات ځان ته معلوم کړي. نو خود ځینې کسان به یې د قاصد په شکل د خبرو دپاره ارتبون ته ورلېږل چې په عین وخت کې به د هغه قاصد اصلي وظیفه دا وي چې د ارتبون د لشکر معلومات راوړي. خو یوه قاصد هم داسې پوره معلومات نه راوړل چې د عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنه دې د زړه تسلا په وشي. نو په خپله عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنه په داسې ډول سره ارتبون او د هغه لشکر ته ورغلی چې ګواکې دی هم د عمرو بن العاص د طرفه یو قاصد دی او د هغه د طرفه ارتبون ته یو پیغام راوړی دی. حال دا چې دی په خپله عمرو بن العاص دی او د لشکر عمومي قمندان دی. هلته چې ورغلی د عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنه پیغام یې ارتبون ته بیان کړي او د ارتبون د طرفه د پیغام جواب واورېدی، خو په عین حال کې د ارتبون د لشکر پوره معلومات هم ځان ته حاصل کړي. ارتبون چې هوښیار او ذکي سړی و، د دغه قاصد د حرکاتو څخه په دې پوه سو چې دغه سړی یو عادي قاصد نه دی، شاید چې دی په خپله عمرو بن العاص وي. که په خپله عمرو بن العاص نه وي نو دی هغه څوک دی چې عمرو بن العاص د ده په مشوره سره کار او عمل کوي. نو د عمرو بن العاص په پټه د خپلو عسکرو څخه یو قوي سړی امر کوي چې ته به د څو نفرو سره ولاړ شې او د دغه قاصد په لار کې به ودرېږې، کله چې دی د دې طرفه درلی ته به ووژنې. مګر عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنه ته هم د حالاتو څخه دا ور معلومه سوه چې ښایي ارتبون دې د ده د وژلو اراده کړې وي. نو یې ارتبون ته وویل ما ستا خبرې واورېدلې، یعنې ستا هغه خبرې مې واورېدلې چې زما د پیغام په جواب کې دې راته وویلې. مګر موږ 10 نفر یو چې امیر المؤمنین رضی الله تعالی عنه رالیږلي یو چې د عمرو بن العاص کارونه او تصرفات تر نظر لاندې ونیسو. یعنې موږ 10 نفریزه ټولۍ زموږ په مشورو باندې عمرو بن العاص کار کوي. نو زه به ولاړ سم، زما هغه نور 9 نفره به هم درته راولم چې هغه هم دغه ستا خبرې واوري. ارتبون په تمه سو او د ځانه سره فکر وکوئ چې د یوه نفر وژنه دونه ګټه نه لري. دا څونه ښه خبره ده چې 10 نفره عسکري مشاورین راشي او هغه ټوله په یوه وارې ووژنم. نو یې هغه خپل لیږل سوي نفر ته حال ولېږئ چې په سړي کار ولره، پرېږده چې ولاړ شي او هغه خپل نور ملګري هم راولي. عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنه د ارتبون د لشکره څخه د مسلمانانو لشکر ته صحیح او سالم راورسېدی. په وروسته کې ارتبون ته دا معلومه سوه چې دغه سړی په خپله عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنه و. نو یې د ځانه سره وویل والله سړي خطا ایستلم او دی د عربو د هوښیارانو څخه دی. کله چې ارتبون د مسلمانانو څخه شکست وخوړی نو پس له شکسته یې خپله منطقه پرېښوله او قدس
ته وتښتېدی. اوس نو په ټوله شام کې یوازې قدس پاته دی چې نه دی فتح سوی. عمر بن العاص رضی الله تعالی عنه د قدس و طرف ته رهید سو او قدس یې محاصره کوي او په ډیره شدیده محاصره سره محاصره سو. اوس به د قدس د فتح کېدلو تفصیلي واقعه درته بیان سي. د قدس څخه د قدس حاکم چې صاحب ایلیا ورته ویل کېدی دا د خبرو دپاره راووتی. عمر بن العاص رضی الله تعالی عنه ورته وویل چې تسلیم سي. صاحب ایلیا وویل هو موږ تسلیمیږو خو یو داسې نفر ته تسلیمیږو چې هغه ته عمر یا عمر یا عمر ویل کیږي، یعنی د دې قسمه څخه یو شی ورته ویل کیږي. ځکه زموږ په مقدسو کتابو کې داسې اشارې سته چې قدس به دغسې سړي ته کوم چې نوم یې عمر یا عمر یا عمر دا رقم د دې قسمه یې نوم وي هغه ته به تسلیمیږي، بل چاته موږ قدس نه تسلیموو. عمر بن العاص رضی الله تعالی عنه وویل چې زه عمر یم. صاحب ایلیا په تعجب کې سو. دغه خبرې چې سر کېږي دا د ترجمان په واسطه سره سر کېدلې. نو صاحب ایلیا وویل چې ستا نوم په تورو په الفبا راته ووایه. عمر رضی الله تعالی عنه وویل چې زما نوم عین میم را واو دا دی. تاسې پوهیږئ چې د عربي ژبې د املا او د خط پر اساس او پر قانون باندې عمر په ویلو کې 3 حرفه ویل کیږي، عین میم ری، مګر په لیکلو کې 4 حرفه لیکل کیږي چې په اخر کې یې داسې واو زیاتیږي چې تلفظ نه پکیږي او دغه واو د دې دپاره په لیکلو کې د زیاتیږي چې د عمر او د عمر په مابینځ کې فرق وشي. عمر بېله واو لیکل کیږي او عمر بیا په اخر کې واو غواړي. نو عمر بن العاص رضی الله عنه چې خپل نوم په حروفو ورته ووایي، صاحب ایلیا وویل یا ته هغه څوک نه یې چې قدس فتح کوې، د هغه نوم د 3 حروفو څخه جوړ دی یا په 3 حروفو سره لیکل کیږي. عمر رضی الله تعالی عنه په تعجب کې سو او ویل هو زموږ د امیر المؤمنین رضی الله تعالی عنه نوم عمر دی او په 3 حروفو سره لیکل کیږي. صاحب ایلیا وویل د هغه قیافه او شکل راته بیان کړه. عمر رضی الله تعالی عنه هم د امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه قیافه او شکل ورته بیان کړي. صاحب ایلیا وویل هو هغه دغه سړی دی چې قدس به فتح کوي او په والله موږ بېله عمره و بل چاته نه تسلیمیږو. عمر بن العاص رضی الله تعالی عنه په دې باره کې و ابو عبیده رضی الله تعالی عنه ته چې د مجاهدینو عمومي قمندانو حال یې ورولېږئ چې څنګه وکړو. هغه وویل د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه سره به مشوره وکړو چې د قدس خلک بېله جنګه پخپله و امیر المؤمنین ته تسلیمیږي، نو جنګ ته څه ضرورت دی؟ نو امیر المؤمنین حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ته حال ولېږئ او هغه هم دا اراده وکوله چې د قدس د فتح کولو دپاره پخپله شام ته ولاړ شي. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د شام پر طرف په داسې حال کې رهي سو چې یو اوښ او یو نوکر ورسره و. په لاره کې به یو وارې دی پر اوښ سپرېدی او یو وارې به هغه نوکر سپرېدی. دی رضی الله تعالی عنه به بیا پیاده ورسره روان و لکه نوبت چې یې سره ایښی وي. سبحان الله دغه عظمت ته فکر وکوئ. دا امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه دی، هغه یې نوم او دبدبه وه او هغه د باچهي لویوالی دی، دغه یې عدل او دغه یې سفر دی. نه لښکر ورسره دی، نه پیرداران، نه حاضل باشان او نه نوکران، فقط یو دی دی، یو یې نوکر دی د مدینې منورې څخه د بیت المقدس پر طرف باندې پر یوه اوښ باندې روان دي. تاسې فکر وکوئ چې دا نو څونه عجیب ژوند دی، تفسیرې ته ضرورت نشته. دا دی حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د شام دروازو ته ورسېدی. هلته په شام کې خلک خبر دي چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنه را رهي سوی دی او نن سبا به شام ته را رسیږي. نو خلک یې د استقبال دپاره مخې ته راووتی. د دغو خلکو په مخه باندې یو سړی ورلی چې پر یو داسې اوښ سپور دی چې نه جین لري نه رکاب، بلکې پر دغه اوښ یې یوه زیږه شړۍ اواره کړې ده او سړي هم پینه پینه کمیس اغوستی دی. خلک چې تر دغه سړي پورې راورسېدل نو یې پوښتنه ځینې وکوله چې د امیر المؤمنین موکب یا قافله په مخه نه درله. سړي په خندا وویل امیر المؤمنین ستاسې په مخ کې دی. خلک نور هم مخ ته پسې ولاړل
څو خلکو ته د شا د طرفه خبر ورلی چې امیر المؤمنین و ایلیا ښار ته ورسېدی او هلته یې اړولی دي. خلک بیرته په تلوار پر شا باندې راوګرځېدل. کله چې د امیر المؤمنین رضی الله تعالی عنه مجلس ته ورغلل په ډېر حیرت سره یې ولیدل چې امیر المؤمنین هغه څوک دی چې دوی ته په مخه ورغلی و او دوی د امیر المؤمنین پوښتنه ځینې کړې وه او هغه ورته ویلي وو چې امیر المؤمنین ستاسې مخ ته دی. خیر امیر المؤمنین او د ده سره ورسره ملګري قدس ته ورسېدل. کله چې خلک د امیر المؤمنین په رارسېدلو باندې خبر سول مخې ته یې راووتل او ورته ویې چې یو بل بوده او یو بل حیوان به درته راولو چې دواړه سپاره سي. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه وویل یا تاسې خپلو کورو ته ولاړ سئ او څوک مه راسره ملګري کیږي. هلته لښکر ته خبر ورسېدی چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنه را رسېدلی دی. فورا د لښکر ټول قمندانان لکه ابو عبیده، خالد ابن ولید، عمرو بن العاص، شرحبیل ابن حسنه رضی الله تعالی عنهم اجمعین دا ټول د لښکره سره مخې ته راووتل. غواړي چې د امیر المؤمنین رضی الله تعالی عنه استقبال او شرغلی وکړي. ټول قمندانان پر آس سپاره دي او په هغه وخت کې چې کوم ښه لباسونه په شام کې رواج ول هغه لباسونه یې اغوستي دي. د امیر المؤمنین حضرت عمر رضی الله تعالی عنه چې سترګې پر وموښتلې په ډېر تلوار یې د مځکې څخه ډبرې راپورته کړې او پر دوی باندې وارونه شروع کړل او په ډبرو یې ولي او په دا وارو کې ورته وایي څونه ډېر ژر دنیا تغییر درکې وکوي. ها مجاهدین یاست، ښارونه مو فتح کړي دي او ژر ژر مو د دغه کالو په اغوستلو باندې شروع وکول. اوس په دغه لباس کې د عمر استقبال کوئ. تاسې هغه څوک یاست چې په نس نه واست ماړه. ما تاسې د جهاد دپاره لېږلي واست نه د عیش او د عشرت دپاره او په ډبرو یې ولي. هغه قمندانان زارۍ کوي چې ته دونه وخت راکړه چې موږ حال درته ووایو. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه وایي وایاست څه وایاست؟ هغه وویل په والله موږ دغه لباس بیا د جنګ د وخت څخه په بل وخت کې نه اغوندو. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه وویل دا ولې؟ خلک ښه کالي د خوشحالۍ او د میلې په وخت کې اغوندي او تاسې یې د جنګ په وخت کې اغوندئ. هغه وویل که موږ عادي کالي واغوندو د دغو منطقو د خلکو په نظر کې خوار او ذلیله معلومیږو او بیا نه راسبیریږي او که مو د دوی د امیرانو غوندې لباس اغوستی و بیا راسبیریږي او صلح غواړي. موږ دغه لباس فقط د جنګ په وخت کې د دې دپاره اغوندو چې دښمن وبیریږي. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه وویل صدقتم. دغه د دوی دلیل او د دوی عذر قبول کوي. قمندانانو خپل آس ورته رادمخ کوي او ورته ویل چې پر آس سپور سه یا امیر المؤمنین. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه وویل ما پر خپل حال پرېږدي، په ما کار مه لرئ. اوس نو دوی قدس ته ورنږدې کیږي. تاسې دې بسیط ژوند ته وګورئ او د دنیا څخه بېرغبتي او د عمر زهد ته وګورئ چې څومره د دنیا سره علاقه نه لري او د دنیا څخه لیرې دی. که څوم دنیا یې په پښو کې لغړول کیږي او د دنیا لوی باچهان یې د ده په پښو کې پله اوړي او د دنیا لوی جواهرات او زر او قیمتي شیان ټول د ده تر درباره پورې په زاریو را روان دي، مګر د ده رضی الله تعالی عنه څومره بسیط او صفا او صاف ژوند دی. اوس نو دوی قدس ته ورنږدې سول. د قدس خلک د خپله مشر سره چې صاحب ایلیا ورته ویل کېدل او د صلح اراده هم لري د باندې ورته راوتلي دي او د امیر المؤمنین حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د راتګ انتظار کوي او د مسلمانانو څخه پوښتنې کوي چې امیر المؤمنین هغه ستاسې امیر چیرې دی او کله به رارسېږي. د قدس خلک د لښکرو او د پیردارانو د نوکرانو او د حاضرباشانو په انتظار دي چې اوس به عمر رضی الله تعالی عنه د هغو په مابین کې په څه شان او شوکت سره رارهوي. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه چې راورسېدی مسلمانانو تکبیر ووایي الله اکبر الله اکبر الله اکبر. د قدس خلک وایي څوک دی چیرې دی؟ دغه چې پر اوښ رالی دغه سړی عمر دی. مګر سبحان الله نور هم الهي حکمت ته متوجه سي. دغه منطقه یا دغه فاصله چې د عمر او د قدس د خلکو په مابین کې ده. محترم اوریدونکو څنګه چې وخت پای ته رسیږي زموږ پاته برخه د سیرت الخلفاء به په راتلونکو حصو کې واورئ. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه و اهل بیته اجمعین.